بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمن دوستانو، السلام علیکم و رحمت الله. زمونږ او ستاسو د نن ورځې درس چې دا هغه په ایم ایس اکسس پروګرام کې ریلیشنشپ باندې کار کوو. په تیر کلاس کې ما تاسو ته دا واضح کړی چې موږ په اکسس پروګرام کې درې نوع ریلیشنشپ لرو، چې یو ته ون ټو ون ریلیشنشپ ویل کیږي، دوم ته چې دا ون ټو منی ریلیشنشپ ویل کیږي، او دریم ته چې دا منی ټو منی ریلیشنشپ ویل کیږي. اصلا د ریلیشنشپ څخه هدف چې دی هم دغه لینک جوړول دی، او لینک معمولا چې موږ جوړو د ټیبلونو ترمنځ جوړو، او دا لینکونه په دې خاطر جوړو په ډیټابیس کې چې موږ تاسو کله په یو ټیبل کې لیکل وکړو نو د هغې ریلیټډ چې بل کوم ټیبل اوسیږي نو هغې کې زموږ لیکل باید په اتوماتیک ډول باندې انتقال شي او ولیکل شي. یعنې دې ته ضرورت نه چې یو ځل موږ یو ټیبل کې لیکل وکړو، بیا لاړ شو دوم ټیبل چې هغې سره ارتباط لري هغې کې لیکل وکړو، بیا دریم ټیبل ته لاړ شو، نو دا بیا موږ سره موږ ته سختېږي، ډیټا انټري موږ ته سختېږي، او بل په منظم شکل باندې ډیټابیس هم نه جوړېږي. په هر صورت راځو نن به تاسو ته پریکټیکل زه ون ټو ون ریلیشنشپ جوړ کړم یا ون ټو ون لینک څه ډول کولی شو جوړ کړو. ډېر ساده او سمپل ده. تاسو به راشئ اکسس پروګرام به اوپن کړئ. له دې څخه وروسته چې کله مو اکسس پروګرام اوپن کړه دغه پخوانی ټیبل ډیلیټومه بیا به راشئ کریټ ته، او بیا به ټیبل ډیزاین ته راشئ. دوه ټیبلونه جوړوم، یو ټیبل د کسټمر په نوم باندې جوړوم، دوم ټیبل چې دی د سیل په نوم باندې جوړوم. او د کسټمر په نوم چې زه ټیبل جوړوم په هغې کې فیلډونه مشخص کوم. فرض کړه کسټمر نیم زما په کار ده، یا کسټمر آی ډي به ورته اول ولیکو، او دا به ورته ډیټا ټایپ اټو نمبر انتخاب کو، بیا به ورته ولیکو چې فرض کړه کسټمر نیم زما په کار ده، چې کله زه یو جنس خرڅوم کسټمر نیم باید مشخص واوسیږي، او دریم یې فون نمبر په کار دی همدغه د کسټمر، او بل فرض کړه اډرس به ورته ولیکو، د کسټمر ادرس په کار ده. دغه درې څلور خبرې د کسټمر زموږ په کار ده. که چېرته ډېر ضرورت وي یا ډېرې خبرې د کسټمر په اړه غواړو چې موږ ځان سره ډیټا وساتو نو هغه هم تاسې فیلډونه مشخص کولی شئ. نو اوس دپاره همدغومره زه ورته وایم بس د کسټمر دغه انفارمیشن زه ځان سره غواړم چې وساتم. سیف باندې کلیک کوم او دې ته لیکم چې کسټمر ټیبل، او پرایمري کې ورته نو انتخابوم. ګورې ما سره یو ټیبل څنګه شو جوړ شو، کسټمر ټیبل په نوم باندې چې ډبل کلیک وکړم اوس کولی شم چې زه په دې کې لیکل وکړم. دلته دا خانې ورته لږ لویومه تر څو لیکل به زموږ کې ځای شي. صحیح ده، او دا به ځان سره سیف کړو. تاسې وګورئ دلته اوس کوم لینک شته، لینک نشته. ګورئ دا سمپل ټیبل دی، تر اوسه لینک نه لري، دا کلوز کوم. راځم کریټ ته، ټیبل ډیزاین ته، او له دې څخه وروسته زه اوس غواړم دوم ټیبل جوړ کړم. دوم ټیبل د چی په نوم جوړوم. نو هلته کسټمر ټیبل چې څوک کسټمر مشتري هغه چاته ویل کېږي چې هغه پروډکټ اخلي. نو بل ریلیټډ ټیبل دی دپاره خو طبیعي خبره ده چې سیل راځي. نو دلته ورته د سیل ټیبل جوړوم، او په سیل ټیبل کې کوم فیلډونه ماته ضرورت دی. پروډکټ زموږ په کار دی، پروډکټ داسې به ورته پروډکټ آی ډي کوم پروډکټ موږ خرڅ کړی دی دا به ورته اټو نمبر انتخاب کړو چې خپل یو دوه درې واخلي. پروډکټ نیم به ورته مشخص کړو، پروډکټ نیم چې کوم پروډکټ موږ خرڅ کړی دی. صحیح ده، او همدا ډول بل به ورته ولیکو چې پرایس، یعنې پروډکټ چې کوم پروډکټ موږ خرڅ کړی دی پرایس یې ورته انتخابو، او ډیټا ټایپ ورته نمبر انتخابو. د پرایس څخه وروسته فرض کړه کوانټیټي انتخابو، کوانټیټي چې څو دانې مو خرڅ کړي دي. صحیح ده، دا به هم ورته نمبر انتخاب کو، او بل هم فرض کړه ډیټ ورته انتخابو چې په کوم تاریخ مو خرڅ کړی ده. صحیح ده، دا به ورته کینسل کو، ډیټ ورته انتخابو. د نیم یو ریزرف ډیټ یوازې موږ نشو لیکلی، ځکه یې نشو لیکلی چې دا ریزرف ورډ دي. ځینې ورډز دي چې اکسس پروګرام کې هغه ریزرف ورډز دي، کله چې تاسې لیکئ هغې سره حتما یو بل څه اضافه کوئ. اگر چې اوکې کوم دا مني، خو ښه خبره دا ده چې ډیټ به زه ورته ولیکم چې سیل ډیټ. صحیح دی، سیل ډیټ، او ډیټا ټایپ به ورته انتخاب کړم ډیټ ان ټایم، او تر دې وروسته بل به ورته انتخاب کو ټوټل لکه څو روپۍ مجموعه پیسې شوي، دا هم ضرورت ده، دا به هم ورته نمبر انتخاب کو. صحیح ده، ګورئ ما سره پروډکټ آی ډي په کار ده په دغه ټیبل کې چې د سیل ټیبل ده. پروډکټ نیم چې کوم پروډکټ کوم آی ډي ده، کوم نوم ده، په څو روپۍ مو خرڅ کړی، څو دانې مو خرڅ کړي، په کوم تاریخ مو خرڅ کړی، ټوټل پیسې څومره شوي. ټوټل دپاره به تاسې دلته یو کلکولیشن وکړئ. دلته به راشو ډیټا ټایپ ته، دا به کیلکولیټډ ورته انتخاب کو. له دې وروسته مې چې کیلکولیټډ
ته انتخاب که زه ورته وایم چې داسې کار وکړه چې دا پرایس راواخله او دا ملټیپلای که په چش کې دا ملټیپلای که په کوانټیټي کې صحیح ده دلته به ورته قوس کې کوانټیټي ولیکو او قوس به بند کو دا به ورته وکیږو صحیح ده دا ګورې کیلکولیټډ شو اوس راځم دا ټیبل هم ځان سره سیف کوم او دې ته نوم ورکوم چې سیل ټیبل دا به مو کېږم او پرایمري کی نو ورته انتخابوم ښه کله چې ما دوه ټیبلونه جوړ کړ یو ته کسټمر ټیبل په نوم مې ثبت کړ بل مې د سیل ټیبل په نوم باندې ثبت کړ له دې څخه وروسته اوس راځو لینک جوړو یعنی ټیبلونه خو ما مشخص کړ ما ته د کسټمر ټیبل پکارو او چې کوم فیلډونه ضرورت هغه مې ورته مشخص کوم دا ډول سیل ټیبل اوس راځم زه د کسټمر ټیبل ته او زه غواړم چې ریلیشنشپ جوړ کړم د کسټمر ټیبل او سیل ټیبل ترمنځ ډیټا ټولز ته راځم چې کله ډیټا ټولز ته راغلم ریلیشنشپ ته راځم له دې څخه وروسته دلته رایټ کلیک کوم شو ټیبل دواړه ټیبلونه انتخابوم او اټکوم ښه دا دواړه ما اټک نور دا کلوز کوم اوس مې چې کله دا انتخاب کړ دا به هم دلته راوړم او همدا ډول دا به هم دلته راوړم کله چې تاسې 1 to 1 ریلیشنشپ جوړوئ یوه قاعده په یاد ولرئ چې 1 to 1 ریلیشنشپ کې باید د لومړي او دوم ټیبل ترمنځ هر یو ته به جلا جلا پرایمري کی مشخص کوو داسې نشو کولی چې یو پرایمري کی او بل فورن کی په حیث باندې ورته مشخص کو ځکه دا 1 to 1 دی ځکه یو ریکارډ د یو ریکارډ سره اړیکه لري نو په دې اساس باندې موږ تاسو به دواړو ته پرایمري کی ورکو زه راځم کسټمر آی ډي غواړم د کسټمر ټیبل د لپاره پرایمري کی ورته وټاکم په دغه ټیبل رائټ کلیک کوم ټیبل ډیزاین ته راځم کسټمر آی ډي ورته وایم دا د پرایمري کی شو صحیح شو دا ګوري کنټرول اس سیف کنټرول دبلیو ګورې دلته یو علامه اضافه شو یو ساین اضافه شو چې دا موږ سره د پرایمري کی شو ښه اوس دې ته هم پرایمري کی ضرورت دی سیل ټیبل ته په دې هم رایټ کلیک کوم راځم ټیبل ډیزاین ته پروډکټ آی ډي ورته پرایمري کی صحیح دی او کنټرول اس کنټرول دبلیو ګورې وملیده دواړو ته ما پرایمري کی مشخص کړه صحیح ده اوس د کسټمر آی ډي اخلم او پر د پروډکټ آی ډي باندې غورځوم ښه اوس چې کله دا وغورځوم ما ته وایي چې ریلیشنشپ ټیپ 1 to 1 یعنی 1 to 1 ریلیشنشپ جوړوي زه ورته وایم بلې هم دغه 1 to 1 ریلیشنشپ زه جوړوم کسټمر آی ډي د پروډکټ آی ډي سره باید څنګه اوسیږي لینک اوسیږي او نور څنګه کوم کریټ کوم کسټمر آی ډي چې کوم ده د پروډکټ آی ډي سره لینک شي کریټ و هم چې کله مې کریټ وګوره خط واچول شو په دې معنی چې د دوی ترمنځ څنګه شو لینک جوړ شو ښه اوس مې چې لینک جوړ کړ زه نور څه کوم دا نور زه کلوز کوم ډو یو وانټ ټو سیف چینجز زه ورته وایم بلې هو دا ځان سره سیف کړه اوس راځم سیل ټیبل ته چې کله سیل ټیبل ته زه راغلم نو زه درته فرض کړه لیکم پروډکټ نیم موږ فرض کړه خرڅ کړه یو ماوس صحیح ده ماوس مو خرڅ کړه پرایس فرض کړه 200 افغانۍ ده او تعداد مو 4 دانې خرڅ کړه ګوري ټوټل خپل وته تاریخ به ورته انتخاب کو فرض کړه په دغه تاریخ باندې مو خرڅ کړه او همدا ډول اوس ګوري دلته یو جمع علامه اضافه شو دغه جنس چې ما خرڅ کړه دا ما په چا خرڅ کړه د جمع علامه باندې کلیک وکړئ لینک چې موږ جوړ کړی د کسټمر ټیبل سره هغه انفارمیشن ټول دلته راغی کسټمر نیم چې د جواد دی جواد باندې مو خرڅ کړه فون نمبر یې څوک د فرض کړه د فون نمبر شو صحیح ده او ادرس فرض کړه ورته لیکو چې کابل دی او نور دا څنګه کو کلوز کوو همدا ډول راځو اوس دوم ته راځم فرض کړه ما یو کیبورډ خرڅ کړه صحیح ده یو کیبورډ مې خرڅ کړه پرایز چې دی په 250 افغانۍ دی کوانټیټي تعداد ورته 2 دانې انتخابوم او تاریخ هم ورته څنګه کوم همدغه نننی تاریخ لیکم صحیح ده اوس راځم د دې خریدار یا کسټمر هم مشخص کوم په دې جمع علامه مې کلیک وکړه دا ما په علي باندې خرڅ کړه او د علي فون نمبر سو د زورتم 0 او د فون نمبر دی صحیح ده ښه ادرس کوم ځای دی د دې ادرس فرض کړه ورته لیکم خوست دی ښه دا هم خلاص شو اوس دا هم بندوم راځم دریم نفر هم ورته رسوم صحیح ده دریم جنس ورته رسوم ورته بل جنس چې موږ خرڅ کړه هغه فرض کړه موبایل ده او پرایس په 3000 مو خرڅ کړه کوانټیټي 4 دانې مو خرڅ کړه 12000 شوې او تاریخ به ورته واچو صحیح ده ښه مشخص کوئ د دې څه مشخص کوئ ورته کسټمر دا موږ په یونس باندې خرڅ کړه صحیح ده فون نمبر د یونس فرض کړه د فون نمبر ده او ادرس یې فرض کړه ورته لیکو چې د دې ادرس هم کابل ده
صحیح شو او دا به هم بند کو. لکه هدف دلته دا ده چې څومره سیلز منګه کوو نو دا ټیبل د کسټمر ټیبل سره ارتباط لري چې څومره سیل مونږ کوو څومره پروډکټس مونږ خرڅوو همدغلته د جمع علامه باندې کلیک کوو دا پروډکټ چې مونږ په چا خرڅ کړی د هغې کسټمر ټول جزئیات لیکو او له دې وروسته مو چې دا جزئیات ولیکه دا سیف کوو ځان سره څومره پروډکټس چې تاسې خپل سټور دوکان کې خرڅوئ پروډکټ ورته ولیکئ چې دغه پروډکټ مونږ څنګه خرڅ کړلو او کسټمر ورته مشخص کړي. اوس تاسې راشئ کسټمر لیست ته هغه کم نومونه کم جنسونه چې مونږ خرڅ کړي په کم کسټمرانو دا دلته کسټمر ټیبل کې ما اضافه کړ نه اضافه مې نه کړه هماغه سیل ټیبل کې مې اضافه که خو چون دا ټیبل د دې سره لینک لري ټول کسټمرانو لیست دلته راغی یعنی اوس موږ دې ته ضرورت نه لرو چې یو وار موږ سیل ټیبل کې هغه جزئیات ولیکو چې دغه جنس موږ خرڅ ک په دغه تاریخ او دغه عمر تعداد دومره پیسې شو په دې مشتری مو خرڅ کو ټول جزئیات دلته ولیکو او بیا راشو کسټمر ټیبل ته دلته بیا ولیکو چې دا جنس په دغه تاریخ په دې شخص باندې خرڅ شوی دی نه سیمپل کم پروډکټس چې تاسو خرڅ کړی دی هغه سیل ټیبل کې ولیکئ او هماغلته ځای په ځای ورته څه ولیکئ کسټمر نیم او شهرت ورته ټول ولیکئ هغه په اتوماتیک ډول باندې چون لینک دی کسټمر ټیبل ته راځي اوس دلته لینک دی دلته هم هغه د جمع علامه ده اوس فرض کړه جواد دی دغه فون نمبر دی کابل ادرس دی د موږ نه کم جنس اخیسته غواړي اوس دلته په دې ټیبل کې دا معلوم کې نو دلته جمع علامه باندې تاسو کلیک وکړئ وې دې په دغه تاریخ ماوس اخیسته پرایس دومره ده کوانټیټي دومره ده سیل ډیټ دومره ده ټوټل دومره ده ښه په دې خو شوي زه ورته هم دا یونس زمون کسټمر دی د موږ نه کم جنس اخیسته دی چې کله کلیک وکړو ګورئ دغه جنس اخیسته صحیح ده نو څومره چې تاسو ضرورت لري سیل ټیبل ته راشي بس خپل پروډکټس لیکي همدغلته ځای په ځای جمع علامه وهي کسټمر ورته مشخص کوي هغه ټول خپل اتوماتیک ډول باندې کسټمر ټیبل ته انتقالیږي تاسو ټول کسټمرانو لیست دا شو او سیل ټیبل لیست هم دا شو دواړه سره لینک لري یعنی که تاسو غواړئ چې په سیل ټیبل کې یو جنس ولیکئ صحیح ده نو ورته کولی شي چې څه مشخص کړي کسټمر ورته مشخص کړي او که کسټمر ته تاسو راشي کولی شي چې د نوم په ترو باندې الته وګورئ چې کوم پروډکټ یې اخیستی دی نو دغه ډول لینک ته چې دی په اکسس پروګرام کې 1 to 1 ریلیشنشپ یا 1 to 1 لینک ورته ویل کیږي نو هیلهمند یم چې په درس باندې پوه شوي یاستئ انشاءالله سبا به تاسې ته زه 1 to many ریلیشنشپ هم جوړ کړم نو د نن دپاره هم دغومره درس کافي ده